نیکه مې راغی زوړ دی مزدوري نشي کولی. دا به ځان لکه کی چه وخلو دا به ځان لاټوله اختر لا به کپړې وته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افریدي یتیم فاونډیشن د طرفه زیم واحد ګل او د مصر کیمرامین مرګري موږ له د مشوم خبر راغلی و یتیمه ده موږ به سره معلومات هم کوو. د افریدي یتیم فاونډیشن د طرفه چې کوم حق راغلی هغه به مې تاوله کوو. درته ویه چې ته څو ورور دي؟ یو نه. ورور دې نشته؟ نه. او خویندې؟ نه نشته. ښه او د کم قوم یو؟ زه خاخیل. زه خاخیل. او کوم ځای کې اوسېږو؟ تابینر. تابینر لار اوسېږو؟ تاسو پلور څه نوم و؟ زیدون. زیدون او چېرته یې؟ په دمکه کې ورته مړ دی. مړ دی؟ ښه تاسو اوس چا سره اوسېږو؟ نیکه مې راغی زوړ دی مزدوري نشي کولی. نیکه دی د هغه سره اوسېږو؟ زوړ دی مزدوري نشي کوی؟ ښه نو درته ویه چې بیا د کم سامان لګي کپړې شوې چپلې شوې دی له څوک کوي؟ کور کلي والا خلک سمادان پلوان څه کوي نو پردي خلک یې څه کوي. ښه او درته ویه چې اختر له یې کپړې کړي؟ نه. نه یې کړي؟ چپلې دې هم نشته اختر له؟ نه. ښه صحیح شوه. د ماشومې خبرې تاسو اورېدې. د دغې ماشومې نه پلور شته نه یې ورور شته او نه یې خویندې شته. بیا لا پاتې دو والد صاحب یې وفات شوی دی او نیکه یې دی هغه هم د تاسو اورېدل چې بوډا دی او مزدوري نشي کوی. نو ملګریو تاسو په خپله سوچ وکړو چې دا شونتې یتیمان پاتې شي لکه دا یتیمه ماشومه پاتې دو چې نه یې پلور شته نه یې وروران شته او نه یې خویندې شته. نیکه هم د ډیپټۍ نه دی. نو دغو د خیال به څوک ساتي؟ موږ تاسو ونه درېږو د افریدي یتیم فاونډیشن سره او د دغو ماشومانو خیال ونه ساتو. تاسو د ماشومې د خولې نه په خپله اورېدل چې اختر لم کپړې نه دي کړي اختر له سامان دغه لاګي. دا څومره د ثواب خبره ده چې د یتیمان ځان له تاسو په روپو باندې اختر له کپړې وکړي چپلې ځان له وکړي روژې پوره ځان له په سامان واخلي. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې د روژه ماتي په وخت کې تاسو په روپو باندې دا ځان له روژه ماتي راوړي او د روژه ماتي نه پاس هغه دوا وکړي نو دا دوا به الله پاک څنګه رد کوي. یا د یتیمان اختر کې کپړې وغوندي او لکه څنګه د نورو خلکو کپړې وي ښکلې همداشانته ښکلې کپړې او چپلې دا واچوي او د دغو د زړه نه دوا ووځي نو دا دوا انشاءالله الله پاک پرې قبلوي. او تاسو به په خپل ژوند کې لیدلی وي چې کله تاسو افریدي یتیم فاونډیشن له ننوتي یو نو تاسو به په ژوند کې یوه تبدیلي لیدلی وي چې واقعي زموږ په ژوند کې ډېرې داسې وختونه به ورباندې راغلي وي چې تاسو لا به دا ظاهره شوي چې الله پاک مې د ځنې شي نه بچوي نو دا د افریدي یتیم فاونډیشن وجه او د دغو یتیمانو د دواګانو وجه چې الله پاک موږ د دغه په وجه باندې د دغه غنه د دغه تاوان نه بچ کړو. د افریدي یتیم فاونډیشن د طرفه چې کومې روپۍ راغلي دي هغه زه دغې ماشومې لاغوله کوم. که کې د روپۍ سره وخله بیا شماره بیا ماته ویه چې څومره یې. 11,000. صحیح شوه. د 11,000 روپۍ د افریدي یتیم فاونډیشن د طرفه دغې ماشومې ته میلاو شوې. عرضي ته ورچېدو کم ضرورت وي هغه به هم پرې پوره کړي. په دا به ځان لکه کی چه وخلو؟ دا به ځان لاټوله اختر لا به کپړې وته. ښه صحیح شوه. تاسو مې سره مدد کوی شو. په دا ویډیو د پسه به زموږ د واتساپ نمبر وي دغه ماشومې د رابطې نمبر وي تاسو په هغه سره رابطه کوی شو. دغه ماشومې سره تاسو د خپل وس مطابق چې څه قسمه مدد کوی شو الله پاک په اجر درکړي. که کې دا روپۍ تاسو له د بهر مل مسافرانو لګلي هغو له یې سره دعاګانې کوه. الله را یې خپل کور لا راولي الله را نورې ورکړي الله دا یې کامیاب کړي. امین ثم امین. صحیح شوه. موږ ټول سره په خپلو دعاګانو کې یو څه ټولو ډېره شکریه. السلام علیکم.